अस्सलाम वालेकुम सर. وعلیکم السلام. سر جی ستاسو نوم او ستاسو کوم ځای نه تعلق لري؟ زما نوم عدل خټک دی او په نسل باندې خو موږ د چراټ فیکټرۍ سپین کاڼي نه راغلي خو په 400 کینګ زیږېدلي دوه سره یو کلی لري چې ټول خټک دي. یاره زما خو یو 10-15 سال وشو زه داسې شوقي غوندې فنکار یم که نه. اوسه پورې تاسو چا کلام ویلی دی؟ ما خو زیات د چام نه دي ویلي، تقریبا نوې نوې مې خپل مې ویلي دي، داسې نوې نوې شاعري مې کړې ده. ځکه چې پالکوانه زه پلار نه پرېښم، ما پلار ته وایي زه د پن ته ځمه ریډیو پاکستان ته، وخت کې ټي وي ډېر کم و. نو ما ته وایي چې نه دا پن مې نه دی خوښ او خلک به دا وایي او دا وایي دا وایي. د هغې د وجې چې هغه کله مړ شو نو ما د 50 سال نه بعد ګانه وکړه او ډومبۍ ګانه ما دا کړې چې دم لګوم تیلې په غم لګوم څوک تماکوس کړي او زه زهر د لړم لګوم. هغه مشهوره شوه نو بس زما شوق نور هم سیوا شو. ستاسو نوې ټپې راغلي دي هغه باره کې څه ویل غواړي؟ نوې ټپې چې زما کومې راغلي دي نو هغه خو الحمدلله زما ډېرې خوښې دي. هغه ما د احمد خان صاحب په طرز کې کړي دي او هغه کې څه شاعري زما او څه زما یو کلیوال دی د هغه د پکې او ډېر ښه وچلې دی او ډېر شکر دی، زه پرې خوشحاله یم. هیله ټي وي ستاسو لپاره یو پلیټفارم دی د سپیشلی سینګرز لپاره، نو د کاوش له تاسو څنګه ګوري؟ نو موږ خو دې ته ډېر ښه ګورو او الله دې وکړي چې دا نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او نور هم ترقي وکړي څنګه چې دی په مخ کې روان دی. او زمونږ د دعا باندې نو ټول عمر دې ته مونږ دعا کوو چې الله دې زمونږ ټولې چینلې کامیابي کړي او ولې چې دې سره زمونږ د سنګرانو هم یو ژوند ورسره زمونږ تړلی دی تقریبا. نو الله دې وکړي چې نور هم مخکې لاړ شي. سنګر چې دی خو لږ داسې څه بدل غوندې لګیا دي، زمانه لږه ډسکو شوه که نه او مونږ خو زیاتره هغه زړو خلکو خوښو چې کم د احمد خان صاحب یا د احمد ګل صاحب شو یا کم هغه پخواني چې کم فنکارانو. او زه په خپل هم د 15 کالو یم، 15 نه وړېدلی یم نو زاړه زه ډېر خوښوم. تاسو چا کلام ډېر په شوق سره وایي؟ نو زه خو د احمد خان اواز ډېر خوښوم، د هغه طرز کې زه خپل هم ویم او کوم چې دا زاړه فنکاران دي زما هغه ډېر زیات خوښ دي. ولې چې زه خپله چشمې مې شوه په پوزه خوږ په ټول بدن شوم او زه 15 کلن شوم نو زه خپله د 15 کالو یم نو زاړه خلک خوښوم. دوی کې څه میسیج؟ نو میسیج دا دی چې څومره کشران دي نو زه دوی ته دا اپیل کوم، خواست ورته کوم چې د مور پلار د قدر وکړي، د مشرانو د قدر وکړي. ځکه چې اوس یو مشر بس ته روخیږي ګاډي ته یار سته، دا کشران ورته نه پاسي او موږ به د 4 نه پېښوره پورې په ولاړې راتلو پلینکو چې نه وي بسونه او نو موږ چې هغه وخت رایاد کو دا کشران رایاد کو نو موږ چې یاره خدای دې تیر شوي وخت راستون کوي ما د ماشوم کې چې ویړیا شي دیدنونه نو موږ ته د زوړ وخت ارمان نشي. نو کشرانو ته اپیل کوم چې دوی خامخا د مشرانو قدر وکړي او د خپل مور پلار د خصوصي قدر وکړي. مننه، شکریه، تاسو شکریه.